جنت کې به الله غ قوت در کې پیدا کی چې تاسو به خدای لیدای شي. د یو جنتی طاقت به د اتیا پهلوانان عمره او د یو پهلوان طاقت به د جنتی د دنیا د اتیا پهلوانان عمره. نو گویا د یو انسان قوت به اتیا زله اتیا څو شو؟ شپږ سوه څلوېښت کسان عمره به د ادنا جنتی قوتي. شپږ سوه څلوېښت کسان او د یو جنتی به اویا خزی وی. دا د ادنا جنتی خزی به اویا وی، د اعلی جنتی خو بیا ډېرې زیات دي. یو ځای کې مې دا خبره کړې وه، ما ته وی چې یاره مولانا صاحب زه به د اویا ښځې ځان نه کټ ولې کم چې یوه پرېږدم. مال ولې؟ ویل زه دې دنیا کې یوې نه په اور کې پروت یم نو چې په جنت کې له اویا را په غاړه کوي. اوس تاسو به مړه کې دا وایي چې د دې دنیا د ښځو ته وګورئ. الله دې امان راکړي. دا زمونږ ښځې وګورئ. وایم چې په دیړه کې ټول ښه پوهېږئ دا ښځو والا چار ورځ دا ښځې د کیمکولو دي که نه دي وایي په ایمان. ها وای بالکل یو ته جوړ ډېر تنګ دی. هر ورځ عزیزانو اوس هغه سړي رښتیا ووایي چې ما نه دا نورې کټ کی، ځکه چې هغه دا خیال کړو چې دا ښځې به هم د دنیا د ښځو په شان مارتل نه. دا ښځې به څنګه وي؟ دا ښځې به داسي چې د کمې ورځې نه الله پیدا کړي د هغه ورځې نه به د دې په سترګو پردی سړی نه وي لګېدلی. دا تاسو اهل جنتو دپاره چې کومې حورې خدای پیدا کړي دي نو د دې حورو په نظر به پردی سړی نه وي راغلی. اوس نه تاسو دپاره الاټمنټ شوی دی، پردی سړی به په نظر نه وي راغلی. او لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان، د انس و جن لاس قدرې به هم ورته نه وي لګېدلی. نو چې د مور نه پیدا او تا به تا دې بل څوک لیدلی نه وي سیوا ستا نه، د هغې خوی به څنګه وي، خصلت به څنګه وي، رنگ شان و شوکت به څنګه وي. رنگ کأنهن الیاقوت والمرجان، رنگ به د یاقوت او د مرجانو په شانی په صفایه او په ملایمیت کې. خوی به څه لاس په نامه به درته لاس په نامه تا به حرکت نه یې کړی چې دوی به لاس په نامه درته ولاړ. اغلطه به نفس نہیں، شیطان به نہیں، لغزشات شیطانی به نہیں، کمپلیٹ تابعداری به استا. نوکران او خادمان به، غلامان به، دا خپل خزه به دي چرته. علماء وایي چې که خزه او سړی دواړه وبخلی شو نو ستا دا خزه به په جنت کې چرته. علماء لیکي چې ستا دا خزه به په جنت کې تا سره او بیا به د دې ټولو جنتیانو خزو ستا دا خزه به سردار وي. که یو خزه داسې مړی چې میړی نه کړي عزیزه دا خزه به په جنت کې چاته واده شي، لکه په جنت کې به اعلان وشي
چې اهل جنت ټول تیار شي نن د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده ده په جنت کې به د رسول الله وعده الله دې او خیراتا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده به بیا چا سره کیږي وعده به کیږي د بیبي مریم سره د عیسی علیه السلام د مور سره اوس بیبي مریم چونکه وعده شوی نه و او بیا زوی پیدا شو په ډېر لوی تکلیفات او امتحانونو سره نو د لوی تکلیفاتو ته متوجه خزه چې دا هغه له قیامت کې خوشحالیم خدای لوی نصیب کی چې نکاح به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تاسو خیال راغی نو عرض میں دا عزیزانو چې جنت کې به وفيه ما تشتهي الانفس ارغه شی چې ستا نفس غواړي ستاره داغه تقاضا کوي کته زما ګناه ته کړو شي په جنت کې نو د ګناه ماده به چې جنت ته ننوځي ا ماده به در نوځي شي او به غرزول شي نو جنت کې به د ګناه ماده په انسان کې نه نو چې د ګناه ماده نه نو اجتهاد د ګناه به ورته نه کی د دې وجنه لفظ حمد الله مختص کړي د خپل ذات د پاره ذکر دی چې په لفظ حمد سره د اوچت حسن تعریف کیږي او اوچت حسن په دې کائنات کې د الله نه سوا د بل چا نشتا او بیا دنیا کې چې څومره حسینان دي دا په حقیقت کې د خدای د حسن جلک دی نو ستا په نظر چې کم خسته شی خدای راولي او تا په مین کی نو دا مینتو په حقیقت کې په خدای مینتوبي دا په بل چا نه